نن دوشنبه د کندوز ولایت په مرکز او 15 ولسوالیو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. په همدې حال کې د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤل وایي دوی د ګوزن وژونکي ناروغۍ د له منځه وړلو په موخه د کندوز مرکز سربیره د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل کړ چې له مخې به یې 315,000 ماشومان واکسین شي. غوښتنه مو د کندوز ولایت د محترمو ولسونو او د والدینو نه دا ده چې کوم وخت کې د زمونږ واکسیناتوران حضور پیدا کوي د دوی په ساحه او جومات کې، خواهش مو دا دی چې د 15 کلونو نه کم عمر ماشومان هغوی د تطبیق د واکسین مراکزو ته راورسوي او زمونږ د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. له بلې خوا د کندوز ولایت اوسیدونکي د پولیو واکسین کمپاین په پیلېدو خوښي څرګندوي او د ماشومانو د تلپاتې فلج څخه د ژغورنې په برخه کې مهم ګڼي. د ټول کندوز د خلکو نه د ټول کندوز د شریف خلکو نه چې واکسین تطبیق کړي او څوک بې واکسینو پاتې نشي ماشومان. د ګوزن واکسین ځانګړی کمپاین داسې مهال په کندوز ولایت کې پیل شو چې په وروستیو کلونو کې د یادې خطرناکې ناروغۍ د ختمولو هڅې په جدي توګه د ولایت کې روانې دي.